او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به بس جرنیل به دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو، بیا د شام گورنر و. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام گورنر و. او داسې عجیبه انسان و کنه، دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته و چې دا سړی د گورنرانه لر کړ. وی ولې؟ وی دې ستا خبره نه مني، خو ځان له یو فوجي جرنیل و کنه، هغه خپل بس دا یو مسله و د په ذهن کې چې بس د به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې نه کوله، بس جهاد له به ته که دی به ورته داسې مه کوه، بس په دې کې د چا نه منله. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته، وی عمره ټیک ده چې خالد زما نه مني، خو یاره پرېږې د یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی، ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې، هغه جنگ شکست نه موندی دی چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي. پرېږې ده وه یاره اوس ستا خبره نه مني که نه. نو دی ورته وایي ابوبکر صدیق وی خالد ته نبي علیه السلام توره ویلې ده، توره او کولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده. نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کېده، عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه در نه کوه، بس بار ښه ده. همدغه ګورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله، د ده په دور کې هم ګورنر و، خو ده به خپله خوښه کوله. نو یو ځل یو صحابي له 10,000 درهمه په انعام کې ورکړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع را ورسېدله، نو فورن یې ملګري راغونډ کړي، بس خالد د دې ګورنرانه لر کوم. وی ولې؟ وی خیر دا 10,000 روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې؟ که دا د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دی هم ښه نه دي کړی، خیانت یې وکړو. او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا مې اسراف کړی دی. ولې ورکوي؟ بد لر کوم یې او زما خبره هم نه مني، زه ورته یو څه یم دی بل څه کوي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله، وی بس تاله مې اطلاع در ولېږله، ته د شام گورنر شوې او خالد چې دی نو فوراً چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دی د ګورنرۍ نه معزول کړه. نو که بل سړی وي که نه نو ممکن نه چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه، وی په خلکو کې دا یو پراپګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي. دې زه د دې ګورنرۍ نه لر کوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي، دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي، که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي. دا مې د ارمان دی. نو دې میدان جنگ کې ولاړو، میدان جنگ کې ولاړو چې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه راغی، وی زه خو عمر را لېږلی، څه حکم دی؟ وی تا چې دې صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي، دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو؟ وی دا مې خپل ورکړی دی. نو عمر خو چې د اسراف دی، اسراف دی ولې کړی دی؟ وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم، عمر پېښ او خپل مال یې پېښه، زما مال سره د عمر څه کار دی؟ یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي. وی ښه ما ته خو وایي چې دی د ګورنرۍ نه معزول کا، ډېره ښه خبره ده چې معزولۍ مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه، هغه ټوپۍ ته ده لرې کړه. وی دا ټوپۍ راکړه مالې، دا ټوپۍ واله پټکې را واخېست سر نه یې تو کړ. نو څه وایي؟ وی الحمدلله. هغه ګورنران چې لر شو وی الحمدلله. وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم، اوس چې جنګېږم د یو سپی په حیثیت به جنګېږم، مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم، اوس به د سپی په حیثیت جنګېږم، خو جنګ نه مې څوک نشي وښکې. بیا ډېره موده پس راغی مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې، خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې، خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیمه چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړي، دا به الله مسلمان له ورکوي. نو دی بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي دي. نو اخره کې چې دی کله مړ کېده که نه نو ده به ژړل،
یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وی خالده ولې جاړي؟ وی جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خېږي، په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وی او په دې خپې مفسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتې وي. ډېر جهادونه مې وکړل، واقعي 2.5 نه زیات جهادونه، لیکن خپه په دې مه چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه په خپل کټ کې را نه ساتېږي. او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ نه 2 ګوتې ځای پکې داسې نو، ټول وجود یې زخمي زخمي و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی و، وی لاړ چې له صحابو نه زکات راغونډ کړه، راوړ وی صاحب 3 کسو زکات رانه کړه، باقي ټولو راکړه. او یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه، دویم خالد ابن ولید رانه کړه، او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د عباس زکات په ما دی، ابه زه در کوم، دوچن به در کوم، ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکې غشتی و. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی، هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي، الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي، دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی، که اس دی، که توره ده، که زغره ده، که نور څه دي، وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړئ ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه، ډېر عظیم مجاهد، او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید، او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله، دا الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم چې دې په خپل کټ پوزي کې ولې مړ شو، دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو؟ دا هغه خدا خوښه وه چې در میدان جنگ کې شهید شم. او د 100 نه زیات جهادونه یې وکړل، دا ولې؟ زم نبی علیہ السلام مبارک و د توره ویلې، د توره چې توره ورته وي او کولو توره ورته وي، نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتیږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي، خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده، دا به جنګ کې نه ماتېږي، ځکه په خپل کټ پوزي ته څه وختله. نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد یو. اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد بن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی دی. نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبن. او یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی. ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي، په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي. په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی، دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین، دا چې تاسو وینئ ځای په دی د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري، غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی، دا چې ته جهاد کې مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نو هغې بیا یو قبر ایستی یا په یو ځای ښخ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي. دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ، نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي، نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري هم دي. نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی، دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي.